السلام علیکم مراده څنګه چلې خی کوم ځای ته راورسېدې واله که چېرته یې استانبول ته راغلو اوس ورسېدو هغه ځای څه دلته راغلو ښه بس انډیوالان ته یو سلامونه دغه ځای څه ورته وایو ښه دا کوم ځای دی دا استانبول اروپا یې که دلته ترکان وایي اروپا یې که څه وایي اسکودر دی اسکودر دی نوم اسکودر دی ښه دا غټ دریا دی مثلا دا غټ دریا دی هلته جامع دی مونځ کې آیا صوفیا جامع ورته وایي هلته ورښکاره دا څه دی لکه دغه د سمندر رایلې نه دي هغه میان چې خوري یا دا غټ والا هغه دی هغه مرغاویان مرغابي چې ورته وایي دا لنډه دی چا څنګونه کټ کړي دي دا هغه دی هغه آیا صوفیا مسجد دی کومه هغه دا خو ته به آسیا کې ولاړې که نه یا زه د اوس چې آسیا کې ولاړم هغه خوا چې دی اروپا یې خسې دی ښه هغه خوا چې دی اروپا دی آیا صوفیا جامع هغه وایي هغه شپږ اتیا کال کېږي هغه بند و شپږ اتیا او که شپږ نوي و څه شی یا شپږ اتیا کال و کوم یو دې دواړو کې کوم یو دغه یو دوخوا والا دا دغه او هغه بله بل چې دی مسجد دې خوا ویډیو ته ګوره دا چې دی آیا صوفیا دی او دغه بله بل چې دی دا والا هغه سلطان احمد جامع دی اوس موږ اروپا طرف کې ولاړ یو موږ اوس اروپا طرف کې ولاړ یو ته راځه دا دې لنډې له چا څنګونه کټ کړي لنډې ګل ولې مریض کې څه بلا دغه خو سمندر خواله نه ورځو او دا څه لکه دا ځنګل دی که غار دا ترکیه دا غره دی غره کې کورونه جوړ کړي څومره ښایسته علاقه دی لکه نو دا خو خلک وایي چې د یورپ طرف چې دی اروپایي استانبول ښایسته دی دا خو آسیایي د هغه نه ډېر ښایسته دی آسیایي چې دی آسیایي ډېر ښایسته جوړ کړی دی خلک چې دی اروپایي ډېر خوښوي ښه بس وایي موږ اروپایي دومره ښایسته نه دی څومره چې آسیایي ښایسته ده هغې ځای له به تلي مړه مرغابیان ډېر ښایسته دي مراده روران ته ښکاره که هغه مرغاویان دی دا چې دی دا قارغه ولې دا قارغه څه کوي هغه مړه کنډر له به تلي هغه مرغابیان به کتلي دا ښکاره که دا کشتیان وګوره دا چې دی دوخوا شاوخوا توړي هغه طالبان بیرغ دی کوم دی جنډه کومه هغه سپین بیرغه هلکه دا ګوره ښه دا خو ډېر ښه مراده نور د دې اسکودر باره کې څه وی دا په اختر کې ګرم وي که نه دې ګټو ته وګوره دغه زه ازبک یم دا پښتو مې زده کړې ده اوس داسې پښتو وایي دا ډېر شوقي دی ښه پښتو یې چې ده زده کړې ده پښتو کې څه درته ووایم مرغابیان دي دوراګۍ د پښتنو خورې ملګرو دا مراد ازبک دی او پښتو یې زده کړې ده داسې ښایسته پښتو وایي پښتو سره یې ډېره مینه ده زین الله الکوزی سلام زین الله الکوزی این نیک محمد الکوزی این احمد الله الکوزی د کوټي پاکستان نه ستړی مشي الکوزی وروره دا څه شی دی لکه مراده دا څه دی د دې لږ معلومات ورکړه دې ملګرو له دا چې کارډونه باندې خلاصېږي ښه زما پیسل کارت باندې خلاصېږي دا خلاصېږي ښه دا کرایه یې لکه په کرایه باندې او دا باندې کښېنې دا خو به اواز هم نه لري دا خو اوس بند کړی اواز لري بلال خان سلام کوي په تا باندې سلام وروره وعلیکم السلام راځه هغه لکه هالیووډ حکابار ته دی خیر دی هغه دلته دا هغه شیشې والا دلته نارګیله دی نارګیله مونږ خو کله نه دي څکلی لکه خو تا به خوند کتلی کشتي ښکاره که هغه واده والا کشتي دي کومه هغه لکه دا خو ډېره لرې ده ورېږه ښه په دې موبایل یې زوم کومه لږه به خړه یي خو ملګري به یې ویني ملګرو هغه سپینه چینې دا مراد وی دا د واده والا کشتۍ ده دې کې چې کوم ودونه کېږي کرایه باندې او هغه ګلته سرای د هغه غټ بیرغ دی د ترکي ایروپین سایډ ما یو وخت کې تاسو ته واده کړی و درځمه مراده ورېږه چې زه به د ایشین سایډ هم په تاسو وینم زه اوس ایشین سایډ له راغلی یم ځکه موږ ایشیا له تلي او اوس یورپ طرف ته په ټرین کې به ځو او ټرین دلته په دې سمندر کې ډوب تللی دی که نه دا سمندر لاندې تللی دی هلته دی دراغ هلته شته دراغ یې لکه سټیشن وی دا خلک په دراغ څه پوهېږي دراغ ملګرو سټیشن ته وایي په ترکیش کې ملګرو ښه نو موږ چې اوس یورپ طرف ته ځو نو څه کې به ځو موږ اوس په ټرین کې ځو هلته ټرین دی
دا کارډونه دي دا بولګو دا کې مونږ پیسې اچو دا استانبول کارت وایي دا تراکه دا کارډ دغه ته استانبول کارت وایي استانبول هلکه دې باندې خو هغه تصویر دی که نه هغه و دغه آیا صوفیا مسجد دی په دې باندې تصویران لګېدلي هغه چې دی کشتۍ دي ښه په $1,00,000 باندې خلک په کرایه اخلي بس په سمندرو کې مابین سوړي بس واده ماده 8 بجې نه شروع کېږي ته 12 بجې پورې دغه ته $1,00,000 باندې مړه 1,00,000 زمونږ پښتانه غریب خلک دي هغوی ته د ډالرو قیسې مه کوه وعلیکم السلام قاچاقبر الکه قاچاقبر دونه خطرناک نوم دی دا ملګری منډه وي قاچاقبر ورور وی سلام ورور چیرته یې خبه مو ساعت تیر وي ولا وروره ساعت خو م تیر نه دی چې کار پسې راغلی خو کار هم ختم کو اوس دا دی رالو دا دې ته اوس تاسو سایکل وایئ که موټر سایکل ورته وایئ خو بې اوازه شی دی چارج والا په کرایه باندې دا استانبول کې کوڅه په کوڅه چې څوک ستړی غواړي لکه ډېر خلک د ناستې کار یې ډېري که نه دا په ولاړه ځي نو هغه کار کوي ملګري وګوره راغلي د دوی اوس ساعت تېر دی ځکه چې دوی چکر ته راوتي دي او مونږ خو کار پسې راوتي وو نو هغه د سایکل خبره مې ته کوله هغه ډېر ارزان وي په کرایه باندې دا مراد وی راخلی به او ګرځي به زه ګوره دا لار چې د سایکل دپاره خاص ده دا خاص سایکل لپاره لار جوړ کړې ده دا ډېر اوږده دی ښه دا ځای څنګه اسکودر د دې علاقې څه نوم دی دا اسکودر ورته وایي دا ښایسته ځای دی که نه ډېر ښایسته ځای دی اختر کې پښتانه ډېر دا څه شی دی راشه لږه دا دې باره کې ورته لږ معلومات ورکړه راشه د پیشو کور دی نه چا ساتلی دی که نه حکومت ورله دا شی دا کړی حکومت دا ډېر جوړوي دا پیشکا حیوانات لپاره دا وګوره زمونږ علاقو کې هلته خو یې وژني هالیوډ و کابار دا یې په دروازه ده ښه دا یې نو خو دا ترکیان چې دي حیوانات ډېر نمبر کې مثلا دلته دې اسکودر کې دلته خو ډېر فلمونه هم جوړ شوي دي که نه هو اسکودر کې ډېر فلمونه جوړ شوي مثلا کم یو درته ووایم هندوستاني فلمونه نه دي هغه سلمان خان یو فلم چې دی هلته جوړ شوي دا هلته کمال خان وی سلامونه سلام وله ورکړه وعلیکم السلام دا کوم ځای دی خلک وایي اسیایي استانبول ښه نه دی اروپایي ښه دی دا کوم ځای دی دلته خو دوربین دی راشه لکه دوربین دی ښکاري درته ښه دا په لکه یورپ طرف چې غواړئ نږدې نه وګورئ نو په دې دوربین کې به یې ګورئ په نیمه روپۍ نه کېږي ما سره نیمه روپۍ ده ماته هسې نه چې روپۍ مې لاړه شي ختمه ونه غورځېږي هغه کار نه کوي زه ښه صحیح ده شاکر امیرزوی درمنې سلام کوي سلام وعلیکم السلام شاکر وروره موږ سره مراد ازبک ورور دی د افغانستان او داسې ښایسته پښتو وایي چې څونه ګړې ماله خوند راکوي نو پښتو یې زده کړې ده دا ښځه چلی ښکاره که دا وګورې وم لیده دا لاړله بس مراد ملګری را سره دی غواړو چې دې سره لږې خبرې وکړو د دې ځای په اړه به معلومات هم درکوي ځکه د دې دلته ډېر وخت شوی دی او د دې ځای پرمننټ ریزیډنټ پرمټ لري که نه ریزیډنټ دا وایي زمونږ خپلوان ستاسو خپلوان څومره وخت مخکې راغلي دي ترکیې حکومت راوړي دي ترکیې 10 کاله کېږي ښه 10 کاله او دلته یې له کلي ورکړي دي کلي شته هو زمونږ یو کلي هم شته هغه افغان په نامه زمونږ کلي شته ښه ماشاءالله 3 دانې کلي او نه دا څومره وخت یې کېږي 10 کاله 15 کاله کېږي هغه وخت کې جنګونو د وجې نه به په افغانستان کې د روسیا جنګ وشو هغه ټیم کې مجبور شو پاکستان ته ولاړی موږ پلار پاکستان ته ولاړی موږ هلته پاتې موږ ماماګان ګرځه دلته ترکان راوستړي بس هغه وخت کې کورونه ورکړي هلته دا ملګری وایي دا مراد ملګری ډېره ښایسته پښتو هم وایي او په هندي باندې ډېر ماشاءالله پوهېږي هندي هم وایي اردو که نه او ترکي خو وایي ازبکي خپله ژبه د وازري اذربایجاني هم ترکي ته ازبکي ته نږدې ده نو هغه هم وایي 4-5 ژبې یې زده دي ماشاءالله زما ملګری دی او زما په ملګری شوی کشتۍ دا وینې ښه دا چې تجارت کوي دا اروپا سره راځي مالونه راوړي دا کالي دي ګاډیان پکې شته نور څه درته ووایم ښه نو هر شي په دې کې راوړي ورېږه ستا هغه یو څو خبرې ورته وکړم مخکې دا وایي یو 30-40 کاله مخکې مونږ دلته دغه له راوړي و ترکي حکومت د افغانستان نه راوړي څه 600 کورونه وی دلته مونږ له کلي راکړي دي خو هغه ډېرو خلکو چې اقتصاد یې په استانبول او په دې غټو ښارونو کې جوړ و
او کاروبار یې جوړ نو په کلو کې چې کومې ځمکې ولې د ترکي حکومت ورکړې وي هغې خرڅ کړې او ځان له دلته کورونه واغسته. نو د دې یو بل ملګری دی محمد نوم یې دی هغه د هغې ښځه چې ده هغه خو بالکل ترکۍ یې کړې ده که نه او د دوی خپل ازبکانو کې خپلو کې خپلولي کړې ده خو دوی پرمننټ لکه موقتي طور نه یعنې همداسې پاخه دغه لري دلته پاخه کارډونه لکه تذکره لکه زمونږ دپاره چې هغې ته یبنجي کیملیک وی یبنجي یعنې افغان ماجر کارډ ورته وی او لکه هغلته چې دي ځینې افغانان پاکستان کې چې کوم اوسېږي او دې سره اقامت ښه نظاره دی شپې اوس څو بجې دی لمر کښېني که نه بس 5:30 بجې دی الله وکړي انشاءالله اوس 6 بجې کېږي راځه چې ځو نو اوس سټیشن ته ځان رسو د دې علاقې نوم دی اسکودر ځکه چې یو ملګری دی قاچاقبر په نوم هغه وی ترکي کې هر څوک اوسېږي هغه ګرده پوهېږي اختر پروز دلته چې دی افغانان ډېر راځي تفریح دپاره مومن خان ورور وی بس مزې دي نو چې تاسو یې کوئ دې ته څه وی مزې به مو وکړې مزې خو بعد کې کوو نو خو موږ ستا یو کار دپاره راغلو یو لیک معلومات ورکړو دا لکه دا وړې وړې کښتۍ څه کوي دا چې ولاړ کرایه اخی مثلا دولتي نه دي لکه دولتي نه دی دا شخصي دی دلته جوړوي په کرایه ورکوي بس کوچني مثلا ماهي دلته یې نیسي هلته ولاړ سي ماهي ونیسي بس تفریح دپاره ده نه نو ما تا چې وغواړو دا په کرایه نیولی شو لکه دا خو چې بیا انشاءالله دغه و ستا زوی وشو انشاءالله بیا به راځي شیرینۍ کې به مونږ له دا کښتۍ نیسي هغه یو یې لکه چې بچی دی ورکوټی دی ښه کښتۍ باندې دغه دی ځان چې ګرئ دغه دا لکه چې بچی دی که نه دا بچی دی ورکی دی دا لکه ظهیر احمد دا چې دی بس ډېر په کرایه نه ورکوي یاره 2 ساعته پر 1000 روپۍ اخلي $100 اخلي مثلا 2 ساعت 3 ساعته پر $10 اخلي $100 هغه لکه سمندر منځ کې چې هغه دغه د کس کالا دې باره کې دا ولې د جنۍ په نوم ده دا کس کوله سي دا ولې د جنۍ په نوم ده کس کوله استانبول پیشوګان دي که نه دا ډېر ښایسته نه دي لکه کس کوله معنی لري مثلا بې معنی نه دی معنی دا دی ته رانږدې شي چې دا خبرې پکې صفا راشي دا په لار کې روان انګریزان دي په انګریزان وخت کې مسلمانان کافران چې جنګ کوي اروپایان سره جنګ اوسو نو تېر شو نو صلیب جګړه چې وه صلیب جګړه چې وه بس هغه یو دانه زوی و آیا صوفیا نومېدی یو ثانیه ستا په اجازه ظهیر احمد زړونه راولېږل مینه راولېږله ظهیر احمد باندې سلام ووایه ظهیر احمد ته سلامونه وایو هلکه ظهیر احمد مینه دې قبوله شوه ښه وایه قصه کوه بس هغه په نامه دلته جوړې کړي و دا ډېر مشهور ډېر تاریخي ده که نه ډېر تاریخي ده جزیره ده که نه هلکه ګوره ګرد چاپېره تې سمندر دی او منځ کې خلا ده ډېر لیک اوبه چې ډېر سي نیمۍ پورې راځي بس او هغه د استانبول په ټوله ترکیه کې چې کوم غټ جومات دی چاملیجه جامع هغه هم د اسیا طرف ته دی اسیا طرف کې دو خواته دی هغه هم دې طرف ته دی که نه انشاءالله یو ورځ به وخت پیدا کړه رفیقان ته بس ښکاره کوو لکه دا خلک هسې وایي چې ترکي حکومت د یورپ طرف ته چې کوم ښارونه د یورپ استانبول باندې ډېر پام کوي هغې باندې خرچه کوي د اسیا په استانبول یې نه کوي نو تاسو خپله وینئ اسیا استانبول هم د یورپ د استانبول نه کم نه دی پوه شوې دا ډېر ښایسته ځای دی دا د اسیا استانبول دی او هغه طرف چې دی د دې سمندر نه پله هغه د یورپ استانبول دی یورپ کې دی هغه دا وینې موږ به اوس په 2 روپۍ په 2 لیرې باندې به اوس موږ د اسیا نه اروپا ته ځو 100 روپۍ باندې شپږ اووه روپۍ باندې دې نه څو افغانۍ جوړېږي لکه یوه تقریبا 8 روپۍ کې ده 8 افغانۍ یوه 8 افغانۍ 40 روپۍ باندې ځو 40 افغانۍ باندې به موږ اوس د اسیا نه اروپا ته ځو هلکه دا خو ډېر ښه دی ښه هغه جنکۍ راغلې دا به کمره واړو ما شوقیه ني که نه هغسې نه کله دې واړه ملګری خو وایي ته چې رحیم الله وایي څه
کز دی دا کز دی واوره دا دغه نوم نه دی کز کولسی کوله کز کاپ زی کز خاندي جان اکبرزی وی الکه یخنی شته که نه لږ هوا لږ یخني نه وه دا وګوره موټا سړی دی داسې کوټونه یې اغوستي دي تباهي شوې ده او زه خو کیمره کې نه راځم که زما کوټ مې ویل نو بیا خو به ما پورې نورم خان دی زما خو داسې پړسېدلی کوټ مې اغوستی دی ما دوه درې دانې واغوستلې ښکاره که دا یو دا وګوره جان اکبرزی دغه واوره ډېر یخ دی هلکه جان اکبرزی وی سلام قبول که علیکم سلام جان اکبر جان ته ووایه سلامونه جان اکبر جان نه دی جان اکبرزی جان اکبرزی ته سلامونه ووایه جان اکبرزی هلکه وایي سلام دې قبول شو دا وګوره راځه لکه څنګه یې اوبه وڅښه جان اکبرزی وروره دا ورور د ازبک دی د افغانستان دی خو پښتو وایي ډېره ښایسته پښتو وایي ماشاءالله او نبی رحمان خاورین های برادر Hey bro, Nabi Rahman, how are you? Nabi Rahman تا باندې سلام وایي هاي برادر انګلیش کې ورته یو چې ووایه هاي برو هاي برو عمر صاحب په تا سلام کوي سلام سلامونه عمر صاحب لکه زموږ خپل سړی دی ګور سلام پې کوه اوس خپلوان هم نه دی خو نږدې ګاونډي دی ښه بخت الله صاحب زموږ نږدې ګاونډي دی جینکو ته کمره ونیسوې دې ته څه وې نو خو لږ ته موږ ستړي یو ته موږ جینکو ته دغه نه یو یا موږ جلکې باندې نه یو نو خو لږ ستړي یو نو سعید پوپل در باندې چې دی سپور کې هو هلکه د جیب ته وګورې سعید هلته چې دی سپور دی دا د سپور دا پرې دی که پیسې اخلي سعید پوپل در باندې سلام کوي څه ورته وایي سلامونه راځه دا کز کولا پې چې کوم ده دا پې نږدې نه وینو نږدې نه وینې هلته کشتي ځي هلته دربي نه دلته به لږ زوم کړو لږ را نږدې شو که دا وګوره دا یوه سپورټ کوي لږه هلک موټرسایکلان دا چلي هلته ورته وګوره دا نورستان ولې ډېر دي دلته ورته څوک خوراک ور واچوي که نه راځه چې لږ کښېنو راځه دغه کز کولا ورته را نږدې کړو ملګرو دا ګورئ ښه دې ته وایي کز کولا وړه شانتې جزیره ده او ګر چاپېره ته استنبول دغه دی هلکه زوم کې څوک دننه پکې ګر چاپېره ته بهر دی وعلیکم سلام جان اکبرزی وایي ترکیې ته درشم تا سره به څنګه میلاو شمه ما ته خو پته نشته ته ما یاد او که دا ازبک ورور یاد اردو تا سره به څنګه میلاو شي بس څنګه میلاو شي بس ستا په خدمت وروره نو هر وخت چې راځي بس ستا په خدمت یو تا ورسره ډېر خطرناک پاټ نه کوي لکه دا غنم وراچی دی نورسانو ته د او مرغانو له راځي چې لکه دا خو مونږ ته دغه اچوي او ایسته دا بسکټ ورکوي هغه په هوا کې راځي هغه تصویر اخلي په خرڅوي اوس راته په لنډو کې ویوه مونږ په کوم ځای کې یو ځکه کوم نوي ملګري چې راغلي چې هغه خبر شي مونږ په کوم استنبول کې یو آسیایي په آسیایي کې یو او دا مخامخ کوم استنبول دی هغه چې اروپایي دی دغه ځای سره جلا کېږي دا نه هېرېنې نو ما ورته به هغې ځای له اوس څنګه ځو زموږ کور خو په یوروپ استنبول کې دی زموږ کور چې دی تقریبا ډېر لرې دی اوس دغه ځای سره ټرین ته کښېنو په اتر روپۍ په اووه روپۍ کښېنو بیا موږ ډېر تقریبا دا ټرین په دې اوبو کې دننه ځي دا نوی ټرین د اوبو نه لاندې ځای جوړ شوی دی هغه اوبو لاندې ځي دا دریا دننه څه ځي ښه ملګرو راځه مراده چې روان شو ناوخته نه شي دا ملګری وی چې دغه دی موږ به اوس ځو د خیره سره هغه باخرې ته ګوره غټه کښتۍ دا لکه چې د ایټالیا نه راله دا چې ایټالیا اروپا سره راځي دلته تجارت کوي که نه دا خلک چکر ته راوتي دي مازدیګر دی دا ملګری وی دا مراد وی موږ به اوس اروپا ته ځو خو په کښتۍ کې نه ځو په ټرین کې به ځو ټرین هم دا کومې اوبه چې تاسو وینئ په دې اوبو کې دننه انډرسي لکه سبمرین چې په اوبو کې دننه ځي ټرین په اوبو کې دننه رواني ځکه هغه تیز ځي نو هغه موږ زر رسوي په هغې کې به ځو او هلکه موږ د سایکل په لار رواني ښه دا لارو ته پرېږده ما ورته خپلې لارې ته وړو خپل طرف ته هسې نه پارچم نه کي هلکه ماشاءالله ډېر ښایسته اختر کې دا ځای ټول ډکي که نه دا ځای بس کم چای دپاره راځي تفریح دپاره دلته راځي بس یو ساعت دوه ساعت دلته خپل ساعت تېروي بس اختر کې دلته ټول ډکي نن خو چې د چټۍ ورځ نه چټۍ په ورځ دلته ټول ډک شي دلته خارجیان ډېر راځي
کیپی ته ګوره کنه کیپی خو ښه دلته خارجیان هم ډېري که نه عربان او د دې ترکي خپل هم د دې نورو ښارونو خلک چکر له راځي نو هلکه ماښام کېږي را باندې ټایم څه دی ښه ملګرو تاسو دا وکړه ټول یعنې مکمل بشپړ توګه باندې اصلي پښتو چې کوم هغې ته بشپړ دا حجابونه یې اچولي دي دوی حجابونه اچوي هلکه دوی د نورو ترکانو په شانې نه وي دا عکسونه وباسي ښه نو دا ملګری وی لکه زه چې اوله کې راغلم مونږ چې رالو دغه سمندر کې چې دا کوم ډوب مرمرا ټرین ورته وی د اوبو دننه مرمرا د دې سمندر نوم دی او اخوا بل دی هغې ته بلیک سی وی هغه یورپ طرف ته ځکه چې هغه تور سمندرګی ورته مونږ پښتو کې ویو مونږ چې واړو مونږ په کتابونو کې هم ډېر لوستي دي هلکه تاسو به لوستي پښتو ستا به یادېږي مونږ ته چې به په جغرافیه به دغه کې ویلي دي تور سمندرګی هغه هم دلته دی او ما ورته هم یو وخت کې راغلي وو که خیال دی اختر کې راغلي وو نو ته چې دلته وې نو دلته دې ته مرمرا بحر وی مرمرا دینیز مرمرا دینیز یعنی سمندر ته دینیز وی په ترکي کې او بل دی کارا دینیز یعنی تور سمندرګی او دا مرمرا ټرین چې کوم نوی جوړ شوی دی دا زوړ چې کوم دی هغې ته استانبول میټرو وی او د نوي ته مرمرا میټرو وی مرمرا ولې چې دا د ایشیا نه واخله د ګبزې نه او په د هلکاله پورې که نه هلکاله پورې یو 50 سټیشنه خو به د هلکاله پورې د یورپ استانبوله پورې ټول ډوب په سمندر کې روانې دې کې ځینې د وچې سټیشنونه هم شته دی نو دا ملګری وایي مونږ په هغې کې ځکه ځو چې دا مونږ ډېر زر رسوي دا تیز ځي او خرچه هم کمه ده شپږ لیرې باندې ځي ښه په شپږ لیرې باندې یو کس ځي ما ورته اوس په 12 لیرې ځو ښه نو چې اوس وغواړو په دغه کې ځو په ټکسي کې ځو 2 روپۍ به راځي مثلا څنګه درته ووایم کابل سره بغلان ته چې ځې 6 غنټې لاره دي ښه دا ټرین چې ته ځې هغونه لارې په 40-50 سپۍ باندې ځې 40-50 داسې هغه لري نه مراده چې ټکسي کې د دې ځای نه خپل کور ته ځو اوس ما ورته په ما ورته 2 روپۍ راځي 1.5 روپۍ راځي دا څه وی نو دومره لویه فرق ملګرو واورئ ښه دا وایي په ټکسي کې چې دی 1.5 لیرې 1.5 لیرې به په موږ باندې راځي لکه 1.5 لیرې 25 متره دی دا لکه 120 یا 110 افغانۍ او چې په دغه سبمرین کې ځو په دغه سمندر کې چې کوم ډوب نوی دغه ځي نو هغه ډېر ارزانه موړي لکه په 12 روپۍ باندې ځکه کارډونه را سره دي کارډ دغه کو سرکاري دغه باندې او په هغې کې ځو ښه پولیسان ماماګان دې ولیده هغه چې دی تیر شو هغه ښکاره کړه ندا محمد وی ندا محمد ندا خوري دا چې دی دا وی کوم ځای دی دې ته اسکودار استانبول وی اسیایي استانبول که نه ایشین استانبول هغه ځای څه جلا کېږي دا ګرد جلا هلکه هغه پل موږ له مخې له راغلی ښه پل باره کې ورته څه وویو دا د کوم ځای پل دی ما په دې ویډیو هم کړی دا یو سر په اسیا کې دی او بل 15 کال کې دا جوړ شوی دی ښه دا یو سر په اروپا کې دی او بل په دغه کې دی که نه اسیا کې دی ښه دغه وی مومن خان وی دا څنګه دومره مغروره خلک دي وروره دا څوک دی ازبک خو ګوره ډېر مینه ناک خلک دي دا اولنی ازبک ما ولید چې دا پښتو وی او ما ته وی څوک چې د پښتو سره نفرت کوي هغه زما وی هغه نه زه نفرت کوم دا خو ډېر مینه ناک خلک دي ستا مطلب ازبک دی او که ترکان دي ظهور خان سلام علیکم today there comes a day وکم رازور وروره د اخرنۍ ټکي باندې پوه نه شوم دا دې څه لیکلي دا چې دی یو دانه نه دی دا 2 دانې دي دا رقم کل یو چې دی لږ اوخاته دی یو 3 دانې تازه جوړ شوی هغه ته د افغانستان د ازادۍ په ورځ او شپه باندې چې د افغانستان بیرغ یې پرې لګولی هغه دا پل دی یو سلطان احمد پل دی یو سلطان احمد خان پل دی یو غسلین دی او یو کوپرو ته وایي که نه په ترکي کې کوپرو سو ترکي کې کوپرو ورته وایي دا مړه موږ نه اوس بیا دغه جنګۍ مخکې شو لباس یې ښه نه دی خرابوي راباندې دا لا یم ښه
وخت ډېره لګېږي هلکه ګرمي ډېره شوه لکه چې هر څوک چې پوښتنه کوي یو شی پوښتنه کوي ورته یادوو نه هغه څوک چې یو شی پوښتنه کوي په زړه کې هر شی لري ترکۍ ته څنګه راسم څه ته راسم هر څوک چې خپل زړه چې دی خبره کوي په کامنټ کې راته ولیکي په خبره دې پوه شوم وروره هر چا ته چې څه سوال یې څه پوښتنه یې دا زما مراد و زموږ ملګری وی پښتو باندې ماشاءالله پوهېږي په هندي اردو باندې ازبکي ترکي ما ته سوال کوي تپوس دې کوي زه ورله جواب ورکوم دا ما سره تللی و نږدې ملګری مې دی ګاونډي مې دی دا زما په دې خوښ شوی دی چې دغه دی دا پښتو وی څه چیز ها خوب مثال ته پوه شوې وروره ښه ترکان هغه مثال وایي غرونه دي یو چې هغه ټکسي کې چې نن هغه بد اخلاقي کوله ټکسي ډریور او دویم ښه و که نه نو انسان حال دی نو په ښه کې شته بده پکې شته دا پنځه وسته خو یو نه دی نو مړه بلکل دا اسیایي استانبول چې دی کې خلک ډېر نه دي ډېر ښایسته دی ښکاره که نوره دا د کوم سټیشن را نږدې شو سټیشن دلته ظهور خانه په خبره دې پوه نه شوم ځکه نیمه د انګلیش لیکلی و او اخوا بل ټکی دې څه لیکلی و هغه پوه نه شوم کیبورډ کې خراب شوی چې څه دې لیکلي هغه کوم دی ماشا دی دغه د ژبه دغه برکو راځه لکه زه مو راځم ملګري به وایي چې هلکه ته څنګه نه ښکارې موږ ویښته مو واړه کړي دي السلام علیکم ملګري ځان مې روغ کړو چې بیا ونه وایي چې هلکه دا ښځې دی ښه وخت کې ځان ته کیمره ونیوله ته ویې ولې دلته جینکۍ ټولې جینکۍ دي کوس مې ځان ته نه ونیول ټوله جینکۍ پکې راتللې او لا یې ویې راله دغه نه اړه کوو که نه دا یې راله خرابه لکه ډېر یخ هوا لګېږي ښایسته ډېر یخ هوا چې دا ووایه دا سمندر مقتوله ورور وایي جار مقتوله ورور وایي جار ته ورته څه وایې زما ګاونډي دی ملګری مې دی افغانستان کې ګاونډي دی وایي جار معنا دی تاسو دواړو ته جار عبدالباقي مسلم یار وایي سلامونه څنګه یاست تا ته هم سلامونه هلکه دا اوس ملګری وایي تا ته هلکه هغې کښتۍ باره کې لږ معلومات ورکړه کیمره اړوم ښه کیمره بل طرف ته دغه کښتۍ باره کې معلومات ورکړه دا کوم طرف ته روانه ده دا اسیایي سره اروپا ته ځي دا چې دی لکه هغه کارډ هلته دا دولتي دی دا ګټه اسیا څخه اروپا ته وړي خپل سټیشنان شته لږ دا مخوکه دې نږدې که دا خبرې مطلب چې سټیشن شته د دغه سټیشن شته امینونو ته څلور بیا اخي اروپا څلور اخي اسیا نه د اروپا ته وړي او دا د اسکودر جومات دی که نه مین جومات دی ډېر تاریخي جومات دی دا چپې څه کوي لکه دا چپې سمندر خو داسې غوسه دی لرې کوز دا خو د بچاو ځای هم نشته که زه موبایل لا نه ونه لېږي ملګرو دا دی وګورې دا کاکا څه کوي دا کاکا سور کې را روان دی ښه ملګرو موږ اوس ځو وروره په ترکیه کې اوس څه ټام ده وی څه وخت دی ترکیه کې اوس څه وخت دی ورته ووایه وخت اوس څو بجې پاوکم شپږ یعنې ماښام پاوکم شپږ بجې دی اوس لمر پرېوتو زموږ سټیشن را نږدې شو ملګرو موږ ځو بیا به چېرته میلاویږو انشاءالله او ځکه موبایل کې چارج هم کم دی او ټیم چې زمونږ دغه را نږدې شو د سټیشن ځو خپل کور ته ناوخته دی یورپ ته ځو اروپا ته ځو نو ځکه چې زموږ کور اروپا طرف ته دی مراد او د قریب خان قربان له طرفه سلامونه نیکې هیلې او احترامات قبول کړئ او انشاءالله که عمرو بیا د بل یو ښایسته معلومات دپاره انشاءالله تاسو سره میلاویږو ښه وخت ولرئ راته ووایئ ولیکئ یا انشاءالله خبرونه کوو انشاءالله صحیح ده اخرنۍ یو ښایسته خبره ورته وکړه سلام مدام او زما بندو مې
ګرد افغانستان روران ته سلامونه ورته او دغه کوم افغان چې دی هغه ګرد زموږ رور دی کار خو نه جلا کو هر کوم والای